جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ، هر چیرې چې یاستئ آباد او تازه اوسئ. دوستانو تازه خبر دا دی چې د ټي ټي پي راوروسته اوس بلوڅ ازادي غوښتونکو دوو ډلو بي ال اف او بي ال اي یعنی بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ د دواړو واړه ډرونونه ترلاسه کړي دي او د پاکستان د پوځ خلاف یې کارولي دي. دې خبر په پاکستاني پوځ غوغا ګډه کړې ده. پاکستان یې سخت ویرولی دی او دوی اوس د ځمکې سره سره په فضا کې هم په جګړه باندې کښېوتلي دي. دا واړه ډرونونه چې تر اوسه پورې لا میک یعنی د جوړښت ځای نه دی معلوم، واړه تجارتي ډرونونه بلل کېږي، خو دوی لوی بمونه یا د مارټر ګولې پورې تړي او بیا پر پاکستاني پوستو باندې ورغورځي او د پاکستاني پوستو نقشې او د ځای ځایګي درکونه په معلوموي او بیا پر هغو ځایونو باندې بریدونه کوي. نو دا بلوچستان جګړه داسې ښکاري چې یو بل پړاو ته داخله سوې ده، هغسې لکه په وزیرستانونو کې چې د پاکستان د پوځ لوی پوستې راټولې شوې په لوکشني په وړې پوستې راټولې شوې په لویو قرارګاهو باندې ننوتې، لکه په 2021 کال کې چې په افغانستان کې دا حالات یا په 2020 کال کې چې هغه حالات اوس په وزیرستانونو او بلوچستان کې ښکاري له ورایه څخه. نو پاکستان پوځ او پاکستان استخباراتو یو هڅه شروع کړې ده، هغه دا ده چې د جګړو دا بهیر په سیاسي ګوندونو کنټرول کې. دوی تر دې دمخه په سیاسي ګوندونو باندې په انډیویجوال په انفرادي ډول باندې کوشش کړی و. په هغه کې پښتني ګوندونه هم شامل وو، په هغه کې د ټول شموله پاکستاني ګوندونه هم شامل وو، مذهبي ګوندونه هم شامل وو، چاري و جلا جلا په وزیرستانونو او په بلوچستان کې د جګړې مخالفت کاوه. خو اوس دوی د یوه چتر لاندې په یوه خوله په یوه سلا پر 15 اګست باندې پاکستاني ګوندونه سره راغونډوي او دوی وایي چې موږ پاکستان بچ کوو، پاکستان بچ کوو. پاکستان د بچ دوه لارې دي، دوه مسلې دي. په دوو شانو کې پاکستان ډېر راګیر دی چې مورینه یې ناامني دي. هغه ناامني برید په وزیرستان کې کیږي، برید په میرعلي کې کیږي، جګړه په وزیرستان کې کیږي، په بلوچستان کې کیږي. د دې جګړې تاثیرات د لاهور پر اقتصاد دي، د دې جګړې تاثیرات د فیصل آباد پر اقتصاد دي، د دې جګړې تاثیرات د کراچي پر اقتصاد دي. نو که څه جګړه شې نه ده او په پښتني سیمو کې بالکل سمه نه ده، نو خو د دې جګړې ډیر زیان و پاکستان ته وراوړي په اقتصادي لحاظ باندې. پاکستان حسیم چې اقتصاد کمزوري سي، په کم کال کې چې اقتصاد کمزوري شي نو بیا هلته ورونه قریبان دوستان دا په شر سره اخته کیږي. پاکستان په کور د نن اوس په داسې یو شر اخته دی ځکه د دوی اقتصاد ډیر سخت ضعیف شوی دی او ورسره جوخت پاکستان ته تجاران نه ورځي. د دوی اقتصاد ضعف چې دی هغوی د دوی پر ټوله انډسټري باندې تاثیر کړی دی، پر اقتصادي برخه تاثیر کړی دی، پر سیاسي برخه تاثیر کړی دی، پر سپورت برخه تاثیر کړی دی، پر پوځ تاثیر کړی دی. د دوی بیلابیلې ادارې له چیلنجونو سره مخ دي. نو دغه ګوندونه چې اوس پاکستان بچول غواړي هغوی کوشش کوي چې د 15 اګست نه د خپل تحریک پیل کړي. خو یو شی ډیر زیات مهم دی، پاکستان که نور متیږي که پاتیږي، که جوړیږي که پښتونستان جوړیږي که بلوچستان جوړیږي، دا اوږده بحثونه دي. خو له اقتصادي پلوه د پاکستان ډیرواله کېدل حتمي دي. تر ډیره حده پورې د نړۍ اقتصاد پوهان وایي چې دا به ډیر کم چانس وي چې پاکستان د اقتصاد له پلوه بچ کړای شي. خو کله چې د اقتصاد له پلوه پاکستان مات شي بیا ډیر امکانات دا شته چې بلوچستان هم ازادي واخلي، په پښتنو کې هم که څه موجود هغوی به هم ازادي. نو عموما چې اقتصاد د کورونو د کلیو د ښارونو د هیوادونو د خراب شي بیا ډیر په اساني په یو کال کې نه سره پاتېږي. نو دا چې پاکستان پر رسنیو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی خلاف نشرات مه کوئ، د نړیوالو رسنیو هم دا غوښتنه کړې ده، نو موږ به د دوی خلاف نشرات نه کوو. خو البته په حال به خلک خبروز موږ ګاونډی دی، موږ ته نږدې دی، زموږ خوا په بدیږي، د دوی سره مرسته پکار ده. له موږ سره 45 کاله مرسته کړې ده، دغسې مرسته ورسره پکار ده لکه دوی چې له موږ سره کوله، داسې پیښې انعکاس کول پکار دي. نو دوستانو دا ویډیو خامخا در سره شریکه کړئ تر ډیرو خلکو ورسیږي چې د پاکستان له دې ترنګلي دربدره حالات خلک خبر شي. ژوند زموږ په وطن کې خیر و خیرات دی. تر اوسه د هیڅ داسې یوې پیښې خبر نشته لکه هر ورځ، یعنی الحمدلله په میاشت کې د داسې پیښې خبر نشته لکه د 10 پیښو خبرونه چې له
پاکستان هره ورځ راځي. یعنې پاکستان کې په اوسط ډول د ورځې 10 مهمې پیښې خامخا کېږي او په افغانستان کې شکر دی ونه وي. نو دا چې هلته په افغانستان کې نورې مسلې دي دا زموږ کار دی، زموږ د افغانانو مسله ده، موږ به یې سره ډنګوو، موږ به یې سره ډزوو، موږ به له یو بل سره خبرې کوو. په پاکستانیانو هېڅ اړه نه لري. پاکستانیان دي خپل وطن سنبال کړي. هلته ډېر بد حالت دی. بلوچستان اور اخیستی دی، فرد یې یاغي دی، هر بلوچ یاغي سوی دی، د دوی د کنټرول بلوچ هم یاغي سوی دی. وزیرستانونو کې هم حالات ډېر خطرناک دي. ټي ټي پي بد لاس اچولی دی. نو زموږ وطن د خدای آباد لري، د خلکو په وطنو زموږ کار نشته، موږ خالي خبرونه وایو. ژوند د یو پیاوړي افغانستان په هیله چې د غم خبرونه کم پکښې جوړ شي او د خیر او ښېګڼې او خوشحالۍ خبرونه پکښې ډېر وي. تر بیا خدای مو آباد لره، همیشه جوړ او تازه اوسئ. ژوند